سلام ستړي مشه وخت مو په خیر. ډیر مهم خبر ته ښه راغلاست. عمران خان وایي د افغانستان سوله د ټولو سیمې لپاره مهمه ده. د پاکستان لومړي وزیر یو ځل بیا ویلي چې د افغانستان سوله د ټولو سیمې د پرمختګ لپاره مهمه ده. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان د ولسی جرګې له مشر میر رحمان رحماني سره د لیدنې پر مهال ویلي چې پاکستان له افغان سولې سره بشپړ همکاري کوي او تمه لري چې په دغه هیواد کې روانه خونړۍ جګړه ژر تر ژره پای ته ورسیږي. د په خبره د افغانستان سوله او ثبات د ټولو سیمې له اقتصادي ودې سره مرسته کولی شي او په سیمه کې به د هیوادونو ترمنځ سوداګریزې او اقتصادي اړیکې پراخې شي. د په خبره د مرکزي او جنوبي اسیا ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت تر ټولو مهمه لار له افغانستان تیریږي او که په دغه هیواد کې سوله او امنیت تامین شي د سیمې د هیوادونو له اقتصادي ودې سره به مرسته وکړي. عمران خان یو ځل بیا ویلي چې پاکستان له افغان سولې سره د همکارۍ لپاره ژمن دی. نوموړی داسې مهال دغه څرګندونه کوي چې پاکستان په افغانستان کې د روانې خونړۍ جګړې ملاتړی بلل کیږي او د سولې په برخه کې اقداماتو ته د شک په سترګه کتل کیږي.